السلام علیکم، زه یم ریاض همکار او نن تاسو ته په یوه نوې ویډیو کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې موږ څنګه کولی شو چې د واتساپ او مسنجر ډیلیټ شوي میسیجونه وګورو. نو زه د ویډیو په طرف تاسو ګورئ همکار سکلز یوټیوب چینل، زه یم ریاض همکار، راځئ چې شروع یې کړو. نو د دې لپاره به تاسو راشئ خپل پلی سټور ته او له پلی سټور څخه به تاسو یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دې اپلیکیشن په سرچ کې به تاسو ولیکئ چاټ بین به تاسو ولیکئ او دغه اپلیکیشن به تاسو ته راشي. د اپلیکیشن ما انسټال کړی دی، تاسو به هم انسټال کړئ او بیا به تاسو دغه اوپن کړئ. له اوپن کولو څخه وروسته تاسو نه یو دوه اجازې غواړي، هغه اجازې تاسو ورکړئ نو تاسو ته به دا ډول صفحه راخلاصه شي. کله چې تاسو ته دا ډول صفحه راخلاص شوه نو دغه غشی تاسو ته ښکاري، په همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیا به تاسو په دې پلس نښان باندې به کلیک وکړئ او دلته به تاسو خپل واتساپ او مسنجر ټیک مارک کړئ. نو زه به دغه واتساپ ټیک مارک کړم، دا خانه تاسو ته ښکاري، دا به زه ټیک مارک کړم او دغه مسنجر تاسو ته ښکاري، زه به دا هم ټیک مارک کړم او دغه سیو تاسو ته ښکاري، په همدې سیو باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو اوس به راشم زه یو بل فیسبوک اکاونټ ته او له دې اکاونټ څخه به زه اوس یو ځان ته یو میسج وکړم. زه به دغه میسج ولیکم او دا به زه سینډ کړم. کله چې زه دا میسج سینډ کړم نو له سینډ کولو څخه وروسته زه دغه میسج ډیلیټ کوم. زه به په همدې باندې کلیک وکړم. کلیک چې مو کله وکړ زه به دا ډیلیټ ته راشم او دا به زه ایوری ون ډیلیټ کړم، ډیلیټ فار ایوری ون، یعنې له دواړو څخه به ډیلیټ شي. ګورئ دغه میسج اوس موږ ډیلیټ کړو. اوس راځم زه خپل مسنجر ته. نو دلته تاسو ته ښکاري چې دغه میسج موږ ته راشوی دی، خو دا میسج اوس ډیلیټ شوی دی، دا تاسو ته ښکاري. نو دا میسج به اوس موږ څنګه ګورو چې د موږ ته څه رالیږلي دي. نو تاسو به راشئ هماغه اپلیکیشن ته، دغه چاټ بین تاسو ته ښکاري، دا اپلیکیشن به تاسو اوپن کړئ. کله چې دا تاسو اوپن کړئ نو پورته تاسو ته درې غشې ښکاري، په همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه مسنجر تاسو ته ښکاري، په همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه کس تاسو ته اوس میسج راکړی دی. ګوره له هغه ځای څخه ډیلیټ شوی دی او دلته تاسو ته وخت هم درښایي 2:42 باندې او دغه میسج یې تاسو ته راکړی دی. له هغه ځای څخه ډیلیټ شوی خو په دې ځای کې اوس هم شته او له دې ځای څخه دغه میسج بل څوک نشي ډیلیټ کولی، یوازې موږ یې ډیلیټ کولی شو. په واتساپ کې هم همدغه طریقه ده. نو زه راځم خپل واتساپ ته. نو زه راغلم خپل واتساپ ته او په واتساپ کې زه اوس دته یو میسج لیکم. کله چې زه دته میسج وکړم دا میسج له موږ سره سینډ شو، خو دا زه اوس له دواړو څخه ډیلیټ کوم. نو دا تاسو ته ښکاري چې دغه میسج اوس موږ ډیلیټ کړ. نو دا به تاسو سره زه راځم او دغه بزنس واتساپ ته راخلاصوم او په دې ځای کې تاسو ته دغه ښکاري چې همکار موږ ته میسج راکړی خو دغه میسج یې بیرته ډیلیټ کړی دی. زه به تاسو ته دروغ یم، دغه میسج ښکاري، دا میسج یې اوس موږ سره ډیلیټ کړی دی. نو دا به تاسو په همدغه اپلیکیشن کې به دا تاسو پیدا کړئ، چاټ بین اپلیکیشن به راخلاص کړئ او په دې ځای کې به په دې درې ټکو باندې به درې غشو باندې به کلیک وکړئ او بزنس واتساپ به زه راخلاص کړم. زه به دغه بزنس واتساپ راخلاص کړم. ګوره همکار موږ ته میسج کړی دی، دغه سلام هلته ډیلیټ شوی دی خو دلته اوس هم موجود دی. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې د واتساپ او مسنجر ډیلیټ شوي میسجونه وګورئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو ته لایک ورکړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. ملاویږو په داسې نورو ښکلو ویډیوګانو کې. تر بل ویډیو مو د خدای په امان.